بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات د ګروپ ټولو ګډونوالو. نن راځو له خیره د لیټس ګو سیریز دریم کتاب شروع کوو. راځو دوامي صفحې ته، پیج نمبر 2. لیټس ریممبر، راځي چې یاد یې کړو. ریممبر یادول. کافی بلو، ابي قهوه. کټس شاف، د ماشومانو دکان. A. Listen غوږ ونیسئ، فاینډ اشاره وکړئ and say او وایاست. اول کس ته د وخت په اړه پوښتنه کړې. What time is it؟ څو بجې دي؟ It is 12:13. 12 بیا بل کس وایي چې I have a new game. زه یو نوی گیم لرم. He is my teacher. دی زما استاد دی. She is my doctor. دا زما ډاکټره ده یا زما ډاکټر ده. راځو درېیمې صفحې ته. It's a sunny day. نن لمریزه ورځ ده. یم بیکری، د یم نانوایي، بیکری نانوایي. او په بل طرف کې لیکل شوي دي په هغه یو دروازه باندې لایبرري، کتابتون. He is going to the park. دی پارک ته روان دی. This is cat's umbrella. دا د کیټ چترۍ ده. لاندې بیا دغه یو کس د سپینه خولۍ په سر ده. دا ورته وایي چې البته نجلۍ ورته وایي These are my favorite cookies. دا زما د خوښې خواړه یا کلچې دي. همدا بل کس چې په لکڼو باندې تکیه کړي. ګوډ بای، د خدای په امان. بل ورته وایي see you later، وروسته به سره ګورو. راځو څلورمې صفحې ته. یونټ 1 اوله برخه، اول څپرکی. اټ سکول، په مکتب کې. لیټس ټاک، راځئ چې خبرې وکړو. A listen and say غوږ ونیسئ او ووایاست. Oh no, I don't have any potato chips. زه د کچالو چپس نه لرم. I think، اول کس ورته وایي I think، فکر کوم. I have some، زه بعضې لرم. لاندې راځو. Really؟ رښتیا؟ Can I have some؟ آیا په رښتیا سره زه بعضې لرم؟ Sure، مطمئنه اوسه. Help yourself، خپل ځان سره کومک وکړه. ښي طرف ته راځو. Thanks، مننه. Do you want some grapes؟ آیا ته بعضې انګور غواړې؟ Yes please، thanks، هو مهرباني وکړه، مننه. لاندې راځو. Can I have some؟ آیا زه بعضې لرم؟ Sure، help yourself، مطمئن اوسه، خپل ځان سره کومک وکړه. راځو پنځمې صفحې ته. Practice the words، د لغتونو practice. Make sentences، جملې جوړې کړئ. پنځه دانې تصویرونه دي. popcorn، جوار، هغه جوار چې سپین سپین نه دي، د اور په واسطه باندې غټ غټ سي، هغه جوارو ته ویل کېږي. candy، خواږه شیان، په هغې کې هر څه راتللی شي، ککو، چاکلیټ، شیریني، همداسې نور شیان. دریم نمبر. peanuts، ممپلي. crackers، بسکوټ. potato chips، د کچالو چپس. لاندې راځو. I have some popcorn، زه بعضې جوار لرم. I don't have any candy، زه خواږه شیان نه لرم. say listen and sing، غوږ ونیسئ او وایاست. راځو لاندې جملو ته. I have some candy، زه بعضې خواږه لرم. I have some grapes، زه بعضې انګور لرم. But I don't have any popcorn، خو زه جوار نه لرم. No popcorn، نه جوار، هماغه جمله ده. No popcorn. I don't have any popcorn، زه بعضې جوار نه لرم. Do you want some grapes؟ آیا ته بعضې انګور غواړې؟ I have some، زه لرم.
but I don't have any popcorn. خو زه انګور لرم خو جوار نه لرم. Do you want some peanuts? آیا ته ممپلی غواړې؟ I have some peanuts. زه لرم جوار لرم. Sorry, ممپلی. But I don't have any popcorn. راځو ښي طرف ته. No popcorn. نه جوار نه. صحیح ده. I don't have any popcorn. زه جوار نه لرم. I want some popcorn. زه جوار غواړم. بعضې جوار غواړم. Yes I do. هو زه یې غواړم. I love popcorn. زه له جوارو سره مینه لرم. I do too. زه هم. دا و د لږڅګودي کتاب د دریم کتاب اولنی درس. هیله ده یو څه ترې واخلئ او خپل هغه مهم لغاتونه لکه جوارو ته څه وایي، خواږو شیانو ته څه وایي، بسکټ او چپسو ته څه وایي. بیا څنګه له یو چا پوښتنه وکړي چې ته دا غواړې یا نه غواړې، دا درسره نوټ کړي او پریکټس پرې وکړي. نو ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.